د خیبر پښتونخوا په اسامبلۍ کې جګړه وشوه او یو بل ته پکې کنځلې وشوې او دا کومه اجلاس چې و نو دا د امن دپاره راغوښتی او ملګرو او یو بل برداشت کولی نه شي. افسوس خبره خو د پي ټي آی والا د ان پي والا نه ده که نه، زمونږ مشران داسې کار کوي نو موږ به د نورو خلکو نه څه ګیله وکړو، ځکه چې د امن دپاره اجلاس راغوښتی شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د امن دپاره، او دوی ان پي والا او پي ټي آی والا یو بل برداشت کولی نه شي چې کله د تنخواګانو خبره راشي نو دوی خو په سړه سینه باندې ناست او چای ورته څښي او د یو بل سره ښه بحث کوي، ښه تعلقات یې صحیح وي. چې کله د امن خبره راشي، زمونږ د خیبر پښتونخوا خبره راشي چې په دې کې امن نشته، په دې کې کومه د پریشانونو شروع دي دې باره کې خبره راشي، نو زمونږ مشران چې دي نو د یو بل سره جګړه شروع کړي او اجلاس څه کړي معطل کړي چې بیا به دا اجلاس وکړو. ملګرو دا زمونږ حال دی، ځکه چې موږ یو بل برداشت کولی نه شو. موږ به په خیبر پښتونخوا کې امن سره راولو، په خیبر پښتونخوا کې چې امن نشته زمونږ د دې مشران د وجې نه نشته چې دوی یو بل برداشت کولی نه شي. تاسو په اسامبلیانو کې ناست، تاسو له خلکو ووټونه درکړل، تاسو دغه ځای ته رسولي او د هغه نه باوجود تاسو چې نو تاسو د یو بل سره جګړې کوئ. یاره تاسو په دې باره کې څه وایئ؟ زه خو ډېر زیات خفه کړم یار چې زمونږ د مشران یو داسې کارونه کوي، موږ به د نورو خلکو نه څه شروع کړو. زمونږ د پښتانه هغه مشران چې موږ له خلکو له ووټونه ورکړل او هغه اوس په دې اسامبلو کې ناست دي، موږ وایو چې دغه فیصلې کوي زموږ دپاره به ښې فیصلې کوي، خو هغه یو بل برداشت کولی نه شي، یو بل سره جګړې کوي، نو هغه به د دغه نه وزګار شي، نو موږ له به بیا هر څه کوي. باره کې تاسو څه وایئ؟ او زه خو ډېر زیات خفه کړم یار چې د خیبر پښتونخوا په اسامبلۍ کې کومه جګړه شوې ده یار.